او موږ کم کس دي چې هغه ته سم مسله نشته هر کس سره سم مسله ده الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې ورته حل کی او باقي دلیل له قرآن کله چې یونس علیه السلام د مې خېټه تلل التسوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله سبحانه وتعالى بقرآن کې سوال دی چې خبره کې الله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين الله کده چې نه باغ خلکو کې چې ما یادې زما پاکي وایي کچرته د مې په خېټه کې د الله ذکر نه کړي للبث في بطنه الى يوم يبعثون دې به د مې په خېټه کې د قیامت پورې پروت خو الله چې د مې د خېټه نه راوښتي د الله د ذکر د لاسه راوښتي الله اکبر ممکن بچا باندې دوه غټ مصیبت راځي مې خېټه ته ولې درې ها کومه د مې خېټه وره یو بګینی زیاته قرضه ده دومره غټه سخته پچانه راغلي کوم چې یونس علیه السلام راغلی معمولی حالات د شکیږي د دنیا د وتلک الايام نداولها بین الناس ولې دې ګرځي کله حالات خي کله کمزوري کی کله پیسې ډيري کله لګي کله روغ بدني کله بنا جوړ کله خوشالي نو کله غم کله یو کېدی نو کله جدا کېدی دا خو دې جون سره تللی شي خبرې ته سره فائدہ من خبره کوم د جون سره یو څو خبرې تللی شي خوشالي او غم خوشالي او خفګان د جون سره تللی شي خبره غریبي مالداري روح بدن او بیماری یو ځکېده او بیلتون دا خبرې د جون سره سړي تللی شي خبرې لکه حالات بالفرض یو سورج له کمزوري شو نو باید کوم څه کوم چې د څنګه دا عقیده خراب شي عقیده به خرابو الله بل دغه یقین بس دغه یقین دغه پوری یقین نه پدې چې ټیم کې ځان زدارې دوی چې یونس علیه السلام هغه باندې سخت راغله دې سخت لا په مونږ کې بچانه راغلي او سجلو کو الله یاد کو الله سخت نه وشو تاسو الله یاد کوي بد الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت او دري مصیبتونه سکی تابتي وباسي دې ذکر د الله سبا الله بستا غمونه ختمي یې ست غمونه ډيري سوچونه ډيري فکرونه ډيري هر څه خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډيري غمونه ډيري شي د مور پلار سوچته د بچو سوچته د اولاد تربيت سوچته د پیسې سوچته دلته د اوسېدو لپاره ظالم څه پیسې ګټل پکار دي ډېر سوچونه چې هر انسان ته شته دي څوک نشي هغه دي سوچونه نه خلاص دي د مالدار چې څومره غمونه کې دونه د غریبانو د ګرې نشته هر انسان د غمونه شته د دې غمونه د وټوله هغه الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل له قرآن هم د یونس علیه السلام په قصه کې الله سبحانه وتعالى سوي يونس عليه السلام ده قصه لك وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله يميول الان غسو خفو ده خپل قومنا ده مي خير الله سبحانه وتعالى واجب فنادى في الظلمات بيبري تروك الله تشغواني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ده الله ذكرك الله يدكك يدينكم يالكم نتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله يمك داغا خبر واوري داغا ذكر الله سبحانه وتعالى يدول اغا منك واوري ونجيناه من الغم وذي غمنا من رويست وكذلك ننجي المؤمنين الله يتغشى من المؤمنين ودغمون روباسو وجهده بشاني چې الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالى غوم دي غمونه راوباسي الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت ته چې باقی پاتې کیدونکې عبادت الله سبحانه وتعالى په قران کې سوې المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله مال زمن اولاد دنیا خايست بس نور بګی سنشتي فتنه امتحان اصل باندې کېدو کې شي څه دی والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا او لوی باقی پاتې کېدون کې نیکیانه د هر سره وره دې بچونه دې مال هر سره وره
دې نه مراد باقیات الصالحات نه مراد د الله ذکر دی. ذکر جمهور علماء دا وایي چې باقیات الصالحات دا ذکر دی، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله وی دا الله یادول دا اوچت نعمت دی. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، پدې باندې غړغړ ثوابونه ملوي انسان ته. دې ذکر دا الله سبحانه وتعالى وی الباقيات الصالحات. الله بقرآن کې سوې په سورة الانفال کې واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. او الله یادوي په ډیرو یادولو سره تاسو ته کامیابی ملو شي. دنیا او آخرت کامیابی دا بس کې ده د الله سبحانه وتعالى په یادولو کې. ډېر عجیب حدیث دی په صحیح مسلم کې، معاویه رضی الله عنه حدیث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. رسول صلى الله عليه وسلم کور نه ودی جمعه تر په جمعه کې حلقه جوړه شوی مرګري ناس. رسول الله ما جلسكم صرف ناسي اغوتي جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده دغه حمد بیانو على ما هدانا للاسلام. الله بدی یادو د الله شکرونه بدی وباسو چې موږ د دومره اوچت نعمت راکړ اسلام موږ راکړ ومن به علينا. نو بس د دې نعمت په بدله کې موږ الله حمدونه او ثناګانې او شکرونه کوو دغه تناسي. رسول صلی الله علیه وسلم الله ما اجلسکم الا ذاک. استغفر په الله قسم چې تاسو دې لپاره ناشي. او چې رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاک، زموږ په الله قسم دغه تناسي او سره په غوښنه وناس. رسول صلی الله علیه وسلم ما تاسو قسم په دې درنه کو چې زه په تاسو باندې تهمت لګوم یا په تاسو باندې شک کوم. خو خبر ده چې اتاني جبريل په ما بسره کښت مکه جبريل عليه السلام راغله فاخبرني نمانه دا خبر راکو ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه چې الله ستاسو تذکر د ملائکو په مجلس کې شروع کړی او الله ستاسو ذکر الته شروع کړی د ملائکو ته وګورئ د باندې بندگانو ته ستاسو صفات الله بیانې صفات کې الله لیکي. نزدیک ما تاسو ته کوزه کې چې تاسو د پاره ناشي لکه څه وخت کوي جبريل هغه ماته وي چې په جمعه کې څه کسان ناشي الله یادي او الله به کوم ځای کې تذکرہ کوي. اسمانونو کې دې تذکری چې دا رواني